ټول ځوانان په چکو اخته د جمعې مبارکه شپه ده من صلى علی مره صلى الله تعالی علیه 10 مره چا چې پر ما باندې یو وار درود وویلي الله به 10 وارې ورباندې وایي د جمعې شپه د درود ده تا په چکو په پتو د خدای په قهر په عذاب باندې تېره کړه وایي دون خو د چټۍ ورځ د خدای لپاره دا کسان مه کوي د خدای لپاره موږ مسلمانان یو د هر منټ حساب د قیامت په ورځ راسه کېږي دا یې څو ورځې ژوند دی د الله په اطاعت یې تېر کړه د جمعې په ورځ باندې 2 رکعات نفل وکړه درود شریف ووایه په راسته اړخ باندې پرېږده د الله رسول په خوب ووینې د الله رسول په خوب لیدل ښه دی او که دغه په مردارو د دوکو په دغه شیانو باندې اخته د الله په لار کې موږ تاسو ځوانان ډېر غولېدلي دي د خدای دی د جمعې مبارکه شپه یې کرمبوټ ته ورایستلې ده د جمعې مبارکه شپه یې چکې ته ورایستلې ده د الله قهر غضب ته یې ورایستلې ده دا ټوله شپه د الله په نافرمانۍ باندې تېر کړي بعض ظالمان خو په رقص په محفلو باندې هم تېروي دا ټوله شپه به د الله جل جلاله غضب او د الله تبارک وتعالی د غضب اسعار ګرد پر دغه کسان باندې راوړي دا مه کوئ ځوانان د جمعې په شپه 10 وارې درود دې په اواز پر راووایه اودس وکړه ماخستن به دې 2 رکعات نفل کوي خپلې بیبي ته هم ورته راسه 2 رکعات نفل وکړه نو بیا سم خوب صفا بسرا هواره کړه صفا شی هوار کړه چې دا اوس مردار نه په راسته اړخ د سنت طریقې مطابق پرېږده بیا پس چې پرېوتلې بیا درود ووایه 4 قل ووایه آیت کرسي ووایه اخر کې د خوب دعا ووایه اللهم باسمک اموت واحیا بجسد دا الله رسول په خوب دی هغه زمانه وه د نبي علیه صلات وسلام د دور لا لاندې هسې یو معمولي ځوان به داسې نه و چې نبي علیه صلات وسلام به یې 10 واره په خوب نه و لیدلی ناست کسانو کې زه چاته هم چا په خوب لیدلی ولې نه وینم نبي علیه السلام زموږ څخه ناراضه زموږ څخه ناراضه دی د قیامت په ورځ به ته د دې نبي علیه صلات وسلام وایي د قیامت په ورځ به زه د خپل امت انتظار په حوض کوثر باندې کوم ته په کومو سترګو روان امت دی هغه امت ښیي تا خو نه ښیي کړی هغه امت ښیي تا د نبي سره کومه وفا کړې ده که تا کومه وفا ورسره وکړه ته په مټې مسلمانانو ته دوکې ورکې درواغ ووایې ظلم وکړې یو د بل راچپه کړې ابل وولې ابل څه په وکړې دا د مسلمانۍ انجام نه دی دی برای نام مسلمانۍ دې ته نه وایي الله جل جلاله دې د عمل